چا که خبر د جانان راوړو مال به تعالی کم سر به زیری ورکومه دیواله ټینګه غاړه راکړه زه د بېننګو د تکیا لوېدلی یمه. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. لوی کور افغانستان کې یو، بیا کابل جان کې یو. سیف الله دیدار راسره دی، دی سره زموږ دویمه خپرونه ده. دې نه مخکې م یو خپرونه دی سره موږ کړې وه، د دی څه ټپې وي، بیا خلکو ډېرې خوښې کړې وي. موږ ته بیا وي چې دی نه یو بله خپرونه هم ریکارډ کړه، نو ما بیا خوا پله تګ نه دی شوی چې وشي نو بیا به خامخا ترې ریکارډ کوو. هم په هغه خبره کې راغلي یو سیف الله دیدار سره، د سره یو څو خبرې کوو، شعر هم واورئ، بیا ټپې به وکړي درته. ښه زه به مړ یم اشنا ماتم به جوړ وي، زه به مړ یم اشنا ماتم به جوړ وي، چم خفه به وي په ما ماتم به جوړ وي، ماتم به جوړ وي. ستا طرف ته به بیخي خیر و خیریت وي، زموږ طرف به وي ژړا. ماتم به جوړ وي، ماتم به جوړ وي. یو ناڅاپه به اعلان کلي کې واورې ته به راسې ورخطا. ماتم به جوړ وي، ماتم به جوړ وي. ما چې څنګه وي وصیت خلکو ته کړی ته به ونه ګورې ما. ماتم به جوړ وي. زما زنه بې تړلې وي جانانه، خپل به ناست وي شاوخوا. ماتم به جوړ وي، ماتم به جوړ وي. تا دیدار باندې ماښام دیدن ونه کړ، ښه که مړ سولو سبا ماتم به جوړ وي. ماتم به جوړ وي. بس شعر به درنه اورو. ښه سلامت دې وي درمان صاحب. ژوند روان ده دم په دم خلک مړه کېږي، ژوند روان دی دم په دم خلک مړه کېږي، څه درانه او محترم خلک مړه کېږي. کلیوال سړی یم ښار کې مې زړه تنګ ده، بېرته کلي ته مې ځم خلک مړه کېږي. پښتانه په تعلیم ځکه مین نه دي، د کتاب او د قلم خلک مړه کېږي. دا یو شل ځله ووایه، دا خو بالکل جایز قربان. پښتانه په تعلیم ځکه مین نه دي، د کتاب او د قلم خلک مړه کېږي. چې افغان ملت ته څه ورپېښه سوې خلکه واوره زه منم خلک مړه کېږي. چې افغان ملت ته څه ورپېښه شوې خلکه واوره زه منم خلک مړه کېږي. د اجل نیټه چې راسي وخت به رسي، یو رقم نه یو رقم خلک مړه کېږي. خړې خاورې دي پرتې په ګلابونو، خړې خاورې دي پرتې په ګلابونو، کبر مه کوه صنم خلک مړه کېږي. خړې خاورې دي پرتې په ګلابونو، کبر مه کوه صنم خلک مړه کېږي. څو لسیزې په تلوار او داسې زر زر، خدای د خیر کې زموږ د چم خلک مړه کېږي. مرګ یو داسې تریخ منلی حقیقت ده، بس که سم وي که ناسم خلک مړه کېږي. جنګ مې هېڅ چاته هم خوښ نه ده دیداره، پکې ګرم او هم ناګرم خلک مړه کېږي. ډېر خلک دیدار صاحب ډېر ښایسته جار ارشاد. څو شعرونه نور دي درمان صاحب. ارشاد. لکه بېروحه وي جسد ورپکې ساه نه وینو، کله زه هم داسې احساس وکړم چې دا نه وینو. منم شراب به وي ویالې به وي او یا حورې هم، منم شراب به وي ویالې به وي او یا حورې هم، جنت به څه کوم چې ستا د مخ نه ما نه وینو. منم شراب به وي ویالې به وي او یا حورې هم، جنت به څه کوم چې ستا د مخ نه ما نه وینو. موږ په مخونو پسې ګرځو خو په زړو پسې نه، داسې خو هر سړی په زړه باندې صفا نه وینو. موږ په مخونو پسې ګرځو خو په زړو پسې نه، داسې خو هر سړی په زړه باندې صفا نه وینو. تشبیه دې څه ورکړم نو ما نه خو د لاره ورکه، بل برابر حسن به ستا د دې ښکلا نه وینو. تشبیه دې څه ورکړم نو ما نه خو د لاره ورکه، بل برابر حسن به ستا د دې ښکلا نه وینو. خدایه د بل غېږه کې نشم لیدای وایه خله ته، دا ګلابي څهره نصیب کې که زما نه وینو. خدایه د بل غېږه کې نشم لیدای وایه خله ته، دا ګلابي څهره نصیب کې که زما نه وینو. سړی به خامخا د زړه خبرې زړه کې ساتي، چې داسې وخت چې بیخي باور په چا نه وینو. دیداره بیا به د هغې په در کې نه ودرېږم، تر څو بښنه چې غوښتلې له ما نه وینو. دیدار صاحب ډېر ښایسته. جار بل بس اورو، بل به داسې شعرونه درته ووایم. ارشاد. ډېرو به ښولاسې مزه درته ما خو د زارو لمن نیولې ده، مزه درته ما خو د زارو لمن نیولې ده، زد دې لا هماغسې د تلو لمن نیولې ده. زد دې لا هماغسې د تلو لمن نیولې ده. مزه درته ما خو د زارو لمن نیولې ده، زد دې لا هماغسې د تلو لمن نیولې ده. شپه د نیمه شپه د تنهایي هم د باران هم ده، دې حالات خراب وخت د وهمو لمن نیولې ده.
ګوره مغرور نشې دا فاني دنیا همدا دنیا دې زندګي ګوره د څو شپو لمن نیولې ده موږ پښتانه خو له ازله له اسلام مخکې موږ پښتانه خو د پښتو لمن نیولې ده دا به هم ثبوت زموږ د ډېرې مینې وي ګوره ما او تا دیداره د لانجو لمن نیولې ده بالکل صحیح خبره ده څه نور شیونه داسې دي درمان صاحب چې بیخي مې نه لګي زړګی دنیا کې زړه مې تنګ سوی ده په خدای دنیا کې ستا لیوني باڼه چې ووینمه له ما بل نه وي لیونی دنیا کې څنګه په ډکه خوله خندا دې وکړه لکه چې هېر دې د مرګی دنیا کې زه به له حد کې هم دا نارې وهمه چې زما نسل لالی دنیا کې زه به له حد کې هم دا نارې وهمه چې زما نسل لالی دنیا کې چې وروستی عقله ته ړومبی وي که نه عقله ړومبی وي ته وروستی دنیا کې له غم او درده به دیداره دلته خالي به نه وي یو سړی دنیا کې ډېر ښه دی دیدار صاحب جار ولې دې بله ډېوه مړه کړه په سود مینه تیل به ما راوړي ونه زما باز زړه دې مې رات کړ نصیب دې مسه رسېدلي جنتونه په هدیرو راسه زرګره د پیغلو خاورې شول د غاړې امیلونه رسول الله ته به ګیله کړم ستا په امت کې زه بې یاره ګرځېدمه د تسلي را سره څوک دي یوه کړکۍ د بله زه ولاړه یمه خاونده ستا له قدرت زار سم یو بې پروا کې بل یې هر وخت یادوینه د هدیرې په لورې راغلم وجلي خدای غږ یې ماته نه کوونه ته خو سپېرو خاورو ته لاړې په چا دې ټینګه کړم که پرېږدې خو مینه سترګې دې وې وتلې نه وې وړې جینۍ په بنې چا ورکړي دینه سترګې دې وې وتلې نه وې وړې جینۍ په بنې چا ورکړي دینه د یار دیدن یې په ما کم کړ زه د بڼو له رپېدا ګیلمن یمه نیستي د خدای له لورې راغله د لف ما مینت کوي چې خوار دې کړمه ته چې زیارت په زیارت ګرځې له تا ړومبی په زیارت ما ایښي لاسونه که ګناهګار یم د خدای یم بې وفا یار ولې په ما کوي ظلمونه که دیدن وشي که ونه شي تګ مې بهانه ده د یار کور به ووینمه خدای به مو بیا سره یو ځای کړي سپینه کتره سترګو ته مه نیسه مینه په ونه جګ په زړه بېمانه چې راپسې وي غږ دې ولې نه کوونه